باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. زما ډیرو قدرمندو واجب الاحترام عزتمندو مسلمانانو سپینګیرو کشرانو ورونو، دا نن چې موږ تاسو په کومه مقام باندې راجمع شوي یو، دا ګور یو عام موقع او یو عام محفل او یو دنیوي محفل نه دی. موږ تاسو الله جل شانه د ختم القرآن فی التراویح په موقع باندې د هغې په مناسبت باندې دلته راجمع کړي یو. په دې باندې موږ تاسو ټول الحمدلله ووایو چې شکر الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی. ما او تاسو له الله جل شانه دا توفیق راکړ چې په تراویح کې الله پاک موږ تاسو باندې ختم وکړ. الحمدلله الله جل شانه دا موقع زموږ او تاسو په عمر کې بار بار راولي. عزتمند د رمضان المبارک میاشت دا میاشت اسم با برکت ده او ډیره معزز او برکتی میاشت ده. رمضان المبارک کې الله جل شانه له طرفنا د رحمتونو داسې راوريږي کنه لکه د باران. اوس دا نهر دی، تالاب دی، سیند دی، دریاب دی، د اوبو ډک بهیږي چپی وهي او ما ته ورشو دا غینه په یو کوزه کې یا یو پیلای کې یا یو وړو کې ګلاس کې اوبه راوالو. عزتمندو ما ته وسو ویل چې یاره په دې نهر کې یا په دې تالاب کې یا په دې سمندر کې اوبه نه وي کنا زمونږ لوخي واړو، یقینا زمونږ لوخي واړو. عزتمندو د رمضان المبارک په میاشت کې د رحمتونو د الله جل شانه له طرف نه د باران غونډه راوړيږي، خو زمونږ زړونه واړه دي، زمونږ لوخي واړه دي، نو هغه متنیولې زړه ډک شي. زما عزتمندو موږ تاسو چې څومره د الله نه غواړو او څومره د رحمت خپل لوخي غټ کو، امر به زیر ډکیږي، امر به د خیر او د رحمت معاملات الله جل شانه موږ تاسو سره غزيت کوي. الله جل شانه د رمضان مبارک میاشت دا ولی فرض کړی د زما عزتمندو په دې حکمت باندې کوي. یو خدای تاسو ذهن کې دا سره یاد وساتئ، موږ تاسو له انګریزي میاشتې نمونه ټول راځي، جنوري او فروری او مارچ او فلان او فلان او فلان او فلان. اسلامي میاشت نمونه موږ تاسو له نه راځي. په دې مجلس کې به تقریبا یو کس نیم لوردي کنه مشکله ده. نو دا یاد وساتئ چې دا رمضان المبارک میاشت دا اسلامي میاشت ده او دا نهمه میاشت ده. د اسلامي نهمه میاشت ده د رمضان المبارک. دا ځان سره په ذهن کې یاد وساتئ. بل زما عزتمندو رمضان څه ته وایي؟ رمضان اهل لغت و چې دا د رمز نه مشتق دی، قوتې دی. رمز څه ته وایي؟ رمز وایي سوځولو ته. نو رمضان تم رمضان په دی وجه وایي چې د رمضان مبارک په برکت سره الله جل شانه چې ما او تا 11 میاشتې کوم ګناهونه کړي هغه وسوځي، هغه ختم کی. خو په شرط د دې چې رمضان مبارک تمغه تاسو توبه وباسو او چې د رمضان مبارک کوم قدر کول پکار دي، کوم عزت او احترام کول پکار دي چې حق قدر او حق عزت او احترام موږ تاسو د رمضان مبارک وکړو. نو زمونږ تاسو د 11 میاشتو ګناهونه الله جل شانه دا د رمضان مبارک د میاشتې په برکت سره ختم کی وسوځي. نو الله جل شانه زما عزتمن موږ تاسو لا دا توفیق را نصیب کی چې موږ تاسو د رمضان مبارک قدر او عزت او احترام وکړو. دا زما عزتمن د نیمه نه تقریبا چې زیاته هغه قوتله او لګه پاتې را. زما عزتمن د رمضان مبارک مقصد څه شي دی؟ الله جل شانه فرمایا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے مسلمانانو خپکیږئ مخه کروجی اوس الحمدلله آسان شوي. کروجی مثلا په شکل روجی او سخت وي نو خپکیږئ نه دا یواده په تاسو باندې فرشوي نه وي، تاسو نه په مخکنو امتونو باندې فرشوي. د آدم علیه السلام مبارک نړواله تر رسول الله مبارک د امت پورې دا ټول باندې روجی فرض وي. په چا باندې په یو طریقه فرض وي، په چا باندې په بل طریقه فرض وي، په چا باندې په بل طریقه فرض وي. خو حکمت د روزي څه شی دی؟ د روزه الله فرض کړی ولې دا؟ هغه حکمت دا دی چې لعلکم تتقون، چې تاکي تقوا راشي، تاکي د الله نه يرستا پړ کې راشي. چې کله زما عزتمندو زما استا پړ کې د الله نه ير رااله روزي سره پوه چې زما سره روزي قبول دي. او کنه موږ تاسو روزیم نیسو چغلیم کو، روزیم نیسو او دروغم وایو، روزیم نیسو کنزلم کو، روزیم نیسو او لاسونم لګاو، روزیم نیسو او منځم نکاو، روزیم نیسو او د الله نه فرمانی کو. نو دا ګوره اسی تشا روایتو کې دي چې ولګه او تندره نور اسو نشتا، تشا ولګه تندره. روزه الله جل شانه فرض کړی دی لپاره الله ویل لعلکم تتقون، چې پتا کې تقوا راشي.
تقوا زما عزتمندو چې پروژې په لواجنه زما او ستا په کې تقوا رااله پوه شو چې دا روزه الله بس قبول کړه او چې نه ما ته زما عزتمندو ورځ روزه ونیسو او پکې دروغ هم وایو پکې د الله نور نافرمانی نیم کو نو پوه شو چې اس تشولګه تندره په خپل نفس تیرو الله جل شانه موږ تاسو له د صحیح روزو نیولو هغه توفیق را نصیب کړي علما وایي زما عزتمندو مفسرین فرمایي چې د روزي سره د تقوا دا ولې ضروری ده او د روزي په وجه باندې انسان زړه کې د تقوا ولې راځي د دوه وجه سره یو چې انسان کله روزه ونیسي کنه نو د نفس وږي شي د نفس مړ شي ختم شي او چې کله د نفس ختم شي نو به دا د ګناه ته مایل کیږي نه دا به شیطان هم نشي مایل کولای د ګناه ته یاد وساته زما عزتمندو چې کله د کور دشمن د غل سره منلی کنه غرغلانی شو کولای نو زمونږ تاسو سره دوه دشمنان دي یو شیطان چاغی ته ویل کېږي ښکارا دشمن زمونږ یو نفس پټ دشمن دی زما او استاد کور دشمن دی نفس او یو شیطان د بهر نه د بهرنی دشمن دی نو چې کله د روزي په وجه باندې ماوتا د خپل دننه دشمن ختم ک هغه ملک هغه مردار ک نو بهر دشمن به په ماوتا باندې حمله دانش کولای نو د روزي کمال داري چې د روزي سره او د ولګي سره الله جل شانه د کور دننه دشمن چې نفس دا مردار کی دا مرشي یو دغه تیر شوی دی د الله جل شانه یو لوی ولی بزرګ هغه تیر شوی دی هغه وایي شیطان له دا چیلنج ورکو دا په دعوی سره وي چې ما د خپل نفس اصلاح کړي ما باندې د شیطان یو صغیره ګناه وکړه چې کله ما د خپل نفس اصلاح کړي نو چې کله زما عزتمند د انسان د خپل د زړه د نفس او د دننه دشمن اصلاح وشي بهرنی دشمن به چاته سن شي ویل یو دا وجه ده چې د سره نفس شي ذلیل شي دوی موجه د روزي سره چې روزه الله فرض کړی دا په دې کې الله جل شانه موږ تاسو ته ټریلینګ راکړي زمونږ تاسو تربيت الله جل شانه کوي چې ګوره د صبح صادق نواله تر د غروب پورې الله پاک پتا من حلال شونه من کړل خوراک کول حلال دي سکا کول حلال دي دا رنګ ډیر حلال شونه دي زمایتم دو هغه الله پاک موږ تاسو باندې من کړل صد پاره را من کړل موږ تاسو له الله دا تربيت راکړي موږ تاسو الله پاک ټریلینګ کوي چې ته د الله جل شانه حکم دیتا تا چې ته د سحر نه ماقام پورې حلال شي بوتي خل نه شوړې نو حرام له څنګه وړي حرام له په طریقه اولا نه شوړې نو دا موږ تاسو دی اول سمیش د الله جل شانه ټریلینګ کوي چې ګوره پروژه کې تا د حلال شیزونه نه پرهیز وکړه نو پروژه کې د حرام شیزونه په کوجه کې د حرام شیزونه ولې پرهیز نه کوي موږ تاسو خو شکر پینو باسو په کوجه کې پروژه کې نه کوو الله جل شانه زموږ تاسو هغه اصلاح وکړي بل عزتمندو په تراو کې دا ختم جمع تاسو کو الله جل توفیق راکړه دا یو نوې کار نه دی دا الحمدلله هغه د رسول الله مبارک د صحابه کرامو د تابعین او د تابعین تر د وسه پورې د مسلمانانو او ان شاء الله تر د قیامت پورې د مسلمانانو یو سنت عمل دی بهترین عمل دی په دې باندې شکر وباسو دا څه وړو کې کار نه دی کوئی زما عزت مونږ تاسو د الله نه سوال کو دعا کو چې الله پاک دا توفیق مونږ تاسو له بار راکړي د رمضان المبارک او د قران مجید په خپل مس کې ډیر گہرا تعلق دی قران مجید نازل کړي الله پاک د رمضان المبارک په میاشت کې دی او یوازې قران مجید نه آسماني چې څوم کتابونه دي تورات ته زبور ته انجیل ته صحائف تسل او قران مجید دا ټول الله جل شانه د رمضان المبارک په میاشت کې نازل کړي دي رسول الله مبارک او جبرئیل علیه السلام مبارک په دور کې د قران مجید د رمضان المبارک چې په کم کال باندې رسول الله مبارک وفات کېده په هغه کال باندې جبرئیل علیه السلام مبارک او رسول الله مبارک دوه ځله قران مجید دور کړي دي نو قران مجید او د رسول د رمضان المبارک په خپل منځ کې دا گہرا تعلق دی هغه جوړ تعلق دی زما عزتمندو قران مجید سره د چام تعلق راغلی یاد وساتئ قران مجید د خلکو نسل دی دا پټي دا نسل خلکو پټي چې دا کولال دی دا نئی دی دا ډم دی دا پلانکې دی دا پلانکې دی دا پلانکې دی خو چې تعلق د قران سره را لې وزا معزز شو چې تعلق د قران سره چاله وزا معزز شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په یو علاقه باندې یو گورنر مقرر کړو ورله چې زری گورنر معلومات کوم چې رعایت څنګه دي خلکو سره څنګه سلوک کوي تاسو ته کوي پلان کې ځنګل باندې
تاسو مقرر کړی دی امیر و حضرت غلام می امیر مقرر کړی عمر سے وته فرمایل آزاد سړی تا ته نه ملاوي چې تا یو غلام په ځنګل باندې امیر او مشر مقرر کړی هغه ته فرمایل حضرت وای دا غلام د چاره وای دا زما غلام دی وای حضرت ځکه می غلام مقرر کړی دی چې دی غلام لا د قران ورته دا قران حافظو په دی وجه باندې ما په دې ځنګل باندې د آزاد سړی ما غلام لا په دې آزاد باندې ترجیح ورکړه او غلام می مقرر کړ صد وجه نه عزت مندو د قران مجید له وجه نه غلام دی خو تعلق د قران مجید سره رااله نو عمر سے وہ فرمایل وی رسول الله مبارک فرمایلی دي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما رسول الله مبارک رښتې ویلي چې قران سره چا تعلق راغی بعد دا ورسید الله جل شانه د دې کتاب له وجه ډیر قومونه دا وزلای وی زلای مزیدار کی درجات ورکی ويدعو به اخرين او ډیر قومونه دا سړي چې قران تشا کی د قران باندې عمل نه کوي الله پاک گمراه کی ذلیل او رسوای کی زمایدت مو وي وردا غلام دی او آزاد خلق باندې حکمران دی حکمرانی کوي بلال رضی الله تعالی عنہ ته وره کنا د اسلام نامخ کې بوته خلق سویر چې قران سره تعلق نو بلال وای د حبشو بلال د حبشو تکتور بلال بوته خلق بالخ او چې کله اسلام راوړ او د رسول الله مبارک سره تعلق شو او د قران سره تعلق شو به و د خلکو سویل مؤذن رسول صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک مؤذن دی وګوره ابو بکر سے تو وګورئ چې ابو بکر سے اسلام نوروړې خلکو بوته سویل ابو بکر ابن ابي قحافه ابو بکر ابن ابو بکر د قحافه زوی او چې کله اسلام راوړ د قران سره تعلق راغی زمایدت به وته سوی خلیفۃ المسلمین تویخه رسول الله مبارک تو فرمایله ابو بکر صاحب وتا جنت په بیا غسه بیا صد وجنا د قران مجید سره تعلق راغی زمایدت مندو نو موږ تاسو کوشش وکړو چې د قران مجید سره خپل تعلق دا برقرار وساتو دا ختم زمایدت مندو یو ختم وشو خو د دې مقصد او مطلب بداري چې ودا ختم شو قران مجید موږ بند کو او به خیر او جند او جن بل رمضان کې وکلاو نا ان شاء الله د بیګال نه د پښمن نه به وین خلو او د سره نه به ان شاء الله العزيز به قران مجید هغه تلاوت شروع کوه انس ابن مالک سے فرمایي زمایدت مندو ورسول الله مبارک فرمایلی دي ان لكل شيء شرفا د هر یو سیز د پاره یو عزت دی یو مقام دی یو مرتبه ده او زما د امت عزت او شرف او احترام پس شي کې ده د قران مجید کې ده زما د امتی هغه مناسبت د تعلق چې د قران سره رااله په د مشرف شو دا با عزت شو دا محترم شو زما د پوند په خاندان کې ګوره احترام او عزت نشته یو کس وو زه د مالک زویم زه د پلان کې زویم زه د انګلیس زویم زه د پلان کې خان زویم دا عزت نه لري په مال کې عزت نشته یو کس وو ذکر ورپتی مو کرپتی په مال کې زما عزت مند عزت دا نشته په گاډو کې عزت نشته په کورونو په بنگلو کې عزت نشته عزت پس کې رسول الله مانو کوي په قران کې عزت ده چې تعلق د قران سره رااله به معزز شي چې د تعلق د قران سره رااله بس تعلق د الله جل شانه سره هغه رااله په مال کې په حسن کې په جمال کې او په کپړو کې او په زیوراتو کې عزت ولې نشته عزت مندو دا پناکی کې دا ختمیدون کې دي دله زوال راتلون کې دي مال زماید پښتانه وای مال لاس کې لري نشته سبب ونی نن نشته سبب د مال په دغه حیثیت دی زماید حسن بس زمایدت مندو دی یو وقت پوری وی دی عمر پوری به اخر کې څه شي ختم شي او ټول عمر کې ختم نشي په مرګ پس ختميږي دا شیزونه عارضی دي دا ختمیدون کې دي په دې کې ځکه عزت او احترام نشته یو قران مجید دی یو نیک عمل چې دا قبر تم تلون کې دی حشر تم ام تر دې چې موت به ان شاء الله هغه جنت تم رسېخه نو موږ تاسو زمایدت مندو دا قران مجید سره خپل نسبت برابر وخه د احد په مقام کې شهدا ډیر شوي یو څو اسرائیل خبرې کوي ان شاء الله به چټي کوه د احد مقام شهیدان ډیر تقریبا اوه اته شهیدان شوي او قبرونه له ګوزه کم نو په یو قبر کې با صحابه کرام او دو درې سلور صحابه کرام خخول رسول الله مبارک له صحابه ورل اې دا الله رسوله منګه په یو قبر کې دو درې سلور مرګري خو هغه خخو نو تاسو راته وایي چې ټول نه اولنې قبلې تنزدي کم ملګری کم صحابي هغه دفن کو رسول الله مبارک او فرمایل
هغه سړی دفن کوي چې هغه سوي هغه ته قران ډیر یاد وي ها هغه اولنې قبلې ته کیدای نو چې چا ته قران ټول یادي هغه اول کیدای قبلې طرف ته چې چا ته مثلا شل سپاری یادي هغه پسې کیدای چې چا ته لس سپاری یادي هغه پسې کیدای ګوره په قبر کې زمایدت من رسول الله مبارک خما ملا غره معاملې چا سره وکړه چې چا د قران سره ربول زیت تعلق نو موږ تاسو کوشش کوو عزتمندو چې د قران مجید سره تعلق هغه ډیر زیات ساس کو ها بل قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی بزرګ د الله جل شانو تیر شوی دا چې کله معشوم کنه دا مور بوته جمعه تقاری سبلا او مولوی سبلا چې قاری سب مولوی سب تو دته زمادي بچیتا قران یاد کا حفظ یاد کا او قاری سب مولوی سب ته شروع الحمدلله رب العالمین اولنې پاره ته شروع کړه چې دوته اولنې پاره شروع کړه نو قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ته اولنې پاره اول نواله تر اخره پر ټول په یاد باندې ویلا هغه ته ویل اولنې پاره ستایار دویمه پاره به شروع دویمه پاره مته ټول په یاد ویلا قطب الدین سیب دا رنګ زمایدت مونږ درېما سلورما لسما یولسما دولسما تر سلسما پاری پوری چې سلسما پاره ته شروع کړه هغه ته په یاد ویلا قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه خپل استاد محترم ویل وای بچی ته خو په پیله د مدرسې تراله په پیله د جمعه تراله تا نه سول سپاری چا سره یاد کړي هغه ته فرمایل او استاد ما خپل والدې سره خپل مور سره یاد کړي وای څنګه دی یاد کړي وای نور نه پویدم خو بزو ما شوم مور مې په کې هغه سیوما او روټای وم په خوله او کټوای وم په خوله او د کور کارونه وم کولاو تلاوت په کو بس ما غ تلاوت اوریده هغه تلاوت زما په سره کې نقش ما یاد کړی سول سپاری وای زلار چې استاد پر استامور استاد کافی دا دا غین انور شپاره سپاره مې یاد کا وای نه انور شپاره سپاره زما مور ته یادې نه وی سورل سپاره زما مور ته په یاد باندې یادې وی نو هغه ته ما یاد کړی نو دې لپاره 15 سپاره نه سبق شروع کړ نو ته ما تاسو جو کې عزتمند وي چې زمونږ استاد په کور کې زنانا یا ساتهخه د ماشوم د پاره اولنې مدرسه اولنې تربیتګاه دا د مور غېګه ده د ماشوم تربیت پلار نشو کولای د ماشوم تربیت په مور کې مور اولنې مدرسه د ماشوم مور چې څنګه د ماشوم تربیت او کې اقرنګ به ماشوم وي نو عزتمن دومره تاسو یو کو چې زمونږ صاحب زنانه ذکر اسکارم کې تسبیح پلاس کې نیولې تلاوت هم کوي او نیک اعمال هم کوي او ترکاریم په خیر روټایم په موږ تاسو لپاره جماعت پښمنیم کوي نو دیو رو جماعت پښمنۍ کې زمایت نه برکتی کې برکت پري خامخا وي زمایت مند شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه مټول اوریدلې صاحب د فضل اعمال والا هغه فرمایلی زمایت مند وای زمنګ زرانه او په کور کې پر رمضان المبارک کې ان تر دې چې د کور خدمت پم کو او د 15 سنوال تر د شل سپارو پر تلاوت وکړه روزانه زمونږ اساس په کور کې په مشکل سره و د درې سپاره تلاوت لیکيږي الا ماشاءالله ښه دلیل چې موږ تاسو کوم مجموعه غټه جوانا سره موږ تاسو وایو کنه خپل زنانه مو ته پوسو کو خپل لکه سوچو کو چې موږ د سحر نه وسه پر سوسي پر تلاوت کړی ځه د ختم نه علاوه ختم کوم سپاره د دین علاوه موږ سوسي پر تلاوت کړی مشکل لکه پنځو کسانو په کې درې سلو سپاره تلاوت کړی نو زمای د تونه د سره برکتونه پورته راځي ښا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ډیر وی محدث تیر شوی د زمای زمدارولم دیوبند عقبه تراوی بغیر د ختم نه کولی حج روان او حج لا حاجین سره ولان کې مسافر من تراوی نشتا نو قاسم نانوتوی رحمت الله علیه باندې روجراله په مجلس کې ملګرو ته ویلي وروجراله ختم وکاو ملګرو ته ویل حضرت قاری سره نشتا ټول علما دي او سوام دي علما دي قاری کې نشتا ختم مرات سوکای قاسم نانوتوی رحمت الله علیه فرمایل بشک بے فکر شه ان شاء الله الله په ترتیب برابرې ښه حافظ نو ډیر لوی عالم دی او حافظ د قران نو سار چې پېشمنه یو سار بکیناس تر مازیګر د ماخامه پورې به یو سی پورا یاد کړه او اق یو سی پورا به ماسوتن تراو کې وایله نو په دې طریقه دیر فوجي ونیولې او دیر سی پاره یو سپلې بچ عزت مند یاد کړئ رمضان مبارک تراوی بغیر د ختم د قران نه هغه ونکړي ښه ولی دا وی شوق د قران سره دا وی ذوق د قران سره د قاسم نانوتوی رحمت الله علیه بارک یو دغه عزیز زمایدت مند بل یو عجيبه ونته واقعیا ده زمونږ د درلو دیوبند فتوا دارا چې بریلې نو مونږ نه کیږي ښا د قاسم نانوتوی رحمت الله خپل د فتوا ده د فتوا په درلو دیوبند کې چې بریلې نو مونږ نه کیږي
نانوتوي سے واورېدل چې پلاکۍ علاقه کې یو بریلی عالم دی او ډېر ښکلی قرآن وایي، مزیدار قرآن وایي، لهجه یې ښایسته ده، تجوید سره قرآن وایي. ورغلې هغه پسې تراویح وکړې. چې تراویح پسې وکړې بس راغلې، په سبا به یې ملګرو پسې وویلې چې زه به دې مولي صاحب پسې ځم، دې بریلي مولي صاحب پسې او د سهار لمونځ به هم پسې کوم. ملګرو ته وفرمایل چې حضرت تاسو فتوا ورکړې چې بریلي پسې لمونځ نه کېږي، عقیدتاً زمونږ او د هغوی په عقیده کې فرق دی، مسله له پکې داخل به څه وایي. خو زه لاړې بهرحال لاړې، هغه عالم پسې لمونځ وکړ. سهار وکتل نانوتوي صاحب سره خل ملاوېدل، امام صاحب هم راغلی. هغه ته ویل حضرت وایي تا زما خلاف فتوا ورکړې چې بریلي پسې لمونځ نه کېږي، اوس ولې راځئ، ولې ما پسې لمونځ وکړ. قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وفرمایل چې په موږ دیوبندیانو کې بغض حسد دانش دی ښه یاد وساتئ. وایي موږ دیوبندیان عشق مصطفی پړه کې لرو، ښه یو عشق مصطفی پړه کې لرو، بل عشق قرآن پړه کې لرو. ښه زما پړه کې د قرآن سره محبت دی، زما پړه کې د قرآن سره مینه ده. دا ستا چې کوم تلاوت ما واورېد، دا تا چې څومره ښکلې مزیدار لهجې سره تلاوت کو، ما ویل چې زه تا پسې د سهار لمونځ وکړم. نو هغه بریلی عالم راغلی، نانوتوي صاحب له لاس ورکړ او د خپلې عقیدې نه یې د بریلیت نه څه وباسله، توبه وباسله. دا د قرآن سره زما عزتمندو، هغه زموږ د مشرانو محبت و. بس اخیری خبره کوم زما عزتمندو، په رمضان المبارک کې وکاره موږ تاسو کوو، مختصر وکاره. کم وکاره زما عزتمندو، یو به کلمه طیبه پکې ډېره وایو، کلمه شهادت چې ورته وایي لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، دا ډېر کثرت سره وایو. دویم پکې څه وایو زما عزتمندو، دویم استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر، یا چاله مکمل ورځي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، دا به په کثرت سره وایو. روایتو کې راځي ځان ته خبرې نه کوي ستوندو. دریم زما موږ تاسو په رمضان مبارک کې هغه د دوزخ د جهنم د اور نه پناه غواړو، الله د جهنم د اور نه وساتي. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم. دا دعاګانې کړې کو. څلورم کار به کوم یو کو زما مندو د جنت طلب کوه، الله جنت الفردوس له نصیب کا. روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ورک فرمایي، مفهوم دی روایت چې تاسو د الله نه جنت غواړئ نو غوړه جنت نه غواړئ، او په جنتونو کې غوړه جنت د جنت الفردوس دی. او یو دعا سره عزت ته دام کې زیاته کوي، وې الله جنت الفردوس را نصیب کا، او په جنت الفردوس کې د رسول الله مبارک غونډیتوب را نصیب کا. څلورمه دعا دا کوه. بل زما د پنځمه دعا څه کو زما د مندو درود شریف اهتمام کو، ډیر زیات درود شریف وایو خاطر رسول الله مبارک. بل د قران مجید تلاوت وکي کوه. شپږم وم څه کو زما د مندو د خپل جبه حفاظت، کم از کم د خپل جبه حفاظت. روزه وای دي زما د مندو، روزه غوړې د مفترات ثلاثه نه رخه چې بس سبا کو خوراک پنه کو، سکاک پنه کو، او د خپل منکوحي او د خپل خځو د خپل بیبي سره بنا ملاوي مدي ته روزه وای نه دي ته واجب روزه نه وای زما د مندو. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي دي زما د مندو و روزه په درې قسمه ده. یو عام روزه ده دا کوم معتاريسو، یو خاص روزه ده، او یو د اخص الخواص روزه ده زما د مندو. عام روزه کومه ده؟ عام روزه ما ته چې کوم کوي چې سر خوراک پکې نه کو، سکاک پکې نه کو، خپل بیبي سره نه ملاوي کو، نور پکې ارس کو، دروغ وایو، چغلي کو، دوکه کو، یو قسم ګنام داسې نشه په کوجه کې چاغه مونږ روزه کې نه کو. دې ته عام روزه خجا ما ته روزه نشو. یو خاص روزه ده، دا زموږ اساس روزه ده، یو خاص روزه ده. ا خاص روزه څه ته وایي زما عزت مندو چې د دې دریو شوزونه نه روزه وي، دا رنګ زما استاد وګم روزه وي، خاص په وګم من غیبت ناو، زما استاد پوزم روزه ښه، زما استاد سترګم روزه، زما استاد جبم روزه، او زما استاد لاس او د خپل روزه. دا نه کانو خلق روزه ده. الله پاک دې موږ ته د روزه، موږ ته الله جل شانه مو ته د روزه دار اساس کی. دریم روزه امام غزالی اخص الخواص روزه ده. اخص الخواص روزه سره چې د دې ټول شذونه نه روزه، او د دې سره سره د دنیا فکر پړ کی نه، صرف بس د الله ذات پړ کی، صرف د الله ته توجه، چې د دنیا فکر سر نه پړ کی اړوي نه. دا د انبیاء کرام روزه ده، د پیغمبرانو روزه ده. الله پاک دې موږ تاسو د روزه دار وګرځي. زما عزتمندو خسته خپل مزیدار هغه میشه باندې الله جل شانه وسیدا پدې کې دا وښ کارونه می توفیق بدل دي، موږ تاسو اهتمام وکړو، بل د مانځه اهتمام وکړو. پروژه کې اکثر زما عزتمندو خاص کر دا نوجوانان د لکان د منځونه نه کوي، سر پېشمنه وکي په دې ودیش د مانځه اهتمام وساتو.
د مانځه اهتمام د مانځه باره کې زما عزت مند یو حدیث ته ویم یو روایت ته ویم او د تارک د صلات چې څوک مونږ نه کوي د حکم د بیان بس به دعا کوو ابن جوزی رحمت الله علیه فرمایي زما عزت مند هغه وایي چې د قیامت پر ورځ با الله جل شانه د بالماز سړی په تندې باندې نه درې کرخي راکاږي ښا درې کرخي په یو کرخه باندې ویلي کړي اے د الله حمزه کوون کیا دا وسومه د شرم خبرې ښا اے د ادم علی السلام نه والا تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې پیغمبرانم ولاړي زما استا مور او پلار هم ولاړي زما استا خاندان هم ولاړي جبرئیل السلام هم ولاړي فرشتي هم ولاړي او دا आवाज بکیږي او په تندې بدالي کلیو دا ټول براته ګوري رسول الله مبارک براته ګوري چې دا زما هغه امتی دی چې په تندې لیکل شوی اے الله بلی کړی اے زما حمزه کوون کې دا وسومه شرف خبره دا وسومه شرف خبره عزت مندوخه بل کرخه باندې وسلی کړی شوی بل کله کرخه باندې با لیکل شوی چې اے الله په لیکلي چې تا زما حق ځای کړی دی په دنیا کې تا زما حق ځای کړی ځانن زتا ته رحمت په نظر باندې نه ګورم الله پاک بدالي کړی ښا تا په دنیا کې زما حق ځای کړی ځنن تا د آخرت کې د رحمت په نظر باندې نه ګورم نو دا به زما عزت مند څومره د افسوس خبره وي ښا چې ټول خاندان مو ولاړی پیغمبر علی السلام په ګوري زما عزت مند د مخصوص بدالي الله پاک دې موږ تاسو گزاره ورځي ښا یا ساتي چې کوم سره مونږ کې عزت مندو امام مولی صاحب ناسه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مسلک داري چې چا قصدن عمدن یو مسپری خو دا کافر دا څه شی شو دا کافر شو ها دا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مسلک دی زمون مسلک نه په خپل مسلک نه تاسو سپویو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وای تارک الصلاه یو منظم عبادت پر خو دا کافر شو چې کافر شنو به چې کافر شو د ختم څه شو جماعت د طلاق شو ها زمون د شریعت مسله ده یاد ساتئ د مسلمان او د کافر نکاح نکیږي ها ته چې موز نه کې په دې موز نه کول باندې ته کافر شوې ستاخه د مسلمان را هغه ته نکاح جدا شولا ته په دوباره د کلمه وې د کلمه د شهادت په وې اسلام براوړي خرج سر په دوباره نکاح تاړي دا څوک وای امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زمنګ د احناف د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عقیده ده هغه وینا کې یو سړی یو ځل قصدن عمدن مسپریخس کافر کېږي په نه خو کفر ته ورنږدې شو ها کفر ته څه شو ورنږدې شو ها دلته مثلا دقل ته اور بلې او ته دلته ناشته ها او تا اور بلې ته دلته ناشته او تا یو د منځونه کوي ورته څه شي ورنږدې شو د ماسپخین مونږ مونږ کوي ورته نورم څه شي ورنږدې شوی بیره په بل مونږ مونږ کوي ورته څه شي نورم ورنږدې شوی د اخیره کې ورته شي کافر شي کفر ته مونږ ښه امام ابو حنیفه صرف دغه نرمي کې زمایت د احادیث مبارکه او قرآن کې چې به یو مونږ تا کافر کین ښه نو کفر ته ورنږدې کېږي و زمایت مونږ ساسو د نوجوانو خپل خراب بس الله جل شانه موږ تاسو زندگی الله جل شانه موږ عمر دا په اسلام کې وګرځي الله پاک دې موږ تاسو گزار ساس کې الله پاک دې موږ تاسو قران خانه ساس کې دا خصو خبره موکړي په دې الله پاک د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او کوشش وکړو چې موږ تاسو په دې عمل وکړو صحیح ده ټول یو د درود شریف وې دعا کوم اللهم صل علی محمد وعلى